طالبانو بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤلین دي چې د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې شوي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې افغانستان کې د جګړې په وروستي وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.